پلان سی لاندې به مولانا فضل الرحمن نن پېښور کې پاور شو کوي د لازاک روډ باندې د جمعیت علماء اسلام جلسې لپاره تیاریانې مکمل کړې شوي دي. جلسهګاه کې کرسیانې لګولې شوي او پنډال تیار دی. د مولانا صاحب خطاب اورېدو لپاره د پېښور او خوشه علاقو نه خلک جلسهګاه ته رادرومي. پاکستان انفرادي کامیو د خطې ترقۍ لپاره علاقايي تعاون او برابر موقعو باندې یقین ساتي. د وزیر اعظم عمران خان 15 سٹارک چارټر ډے په موقع پیغام ویلي دي چې چارټر ډے خطه کې غربت، جهالت او بیمارو ختمولو عزم یاد تازه کوي. عمران خان مطابق سٹارک ملکونه د یو بل خودمختاره احترام کولو سره جنوبي ایشیا کې ترقي حاصلولی شي. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا د لاهور دوره کړې. دوره لاهور په موقع سرلښکر داتا دربار باندې حاضري ورکړې او د ملک ترقۍ، خوشحالۍ او سلامتیا لپاره دعاګانې غوښتي. آئی ایس پی آر مطابق آرمی چیف به لاهور کې مختلف غونډو کې ګډون کوي. لندن کې د لیگي مشرانو بیٹھک. شهباز شریف په مشرۍ کې د ایڈوائزری کمیټې غونډه شوې. اجلاس کې آرمی چیف ملازمت موده کې توسیع متعلق قانون سازی او چیف الیکشن کمشنر تعیناتۍ حوالې سره صلاح مشورې شوي. وروستو لیگي رهنما خواجه آصف د میاں نواز شریف تپوس پوښتنې لپاره ورغلی. خواجه آصف میاں صاحب د پاکستان سیاسي منظرنامې نه هم خبر کړی دی. د مسلم لیگ نون نائب صدر مریم نواز د ای سی ایل نه نوم ویستلو او بهر ملک تتلو لپاره لاهور های کورټ کې درخواست جمع کړی. خپل درخواست کې مریم نواز وایي چې د خپل پلار له وجې د ذهني دباو ښکار یم. پلار مې بیمار دی، ورته د تیماردارۍ ضرورت دی. د جسټس باقر نجفي په مشرۍ کې بعد 2 کسیزه بینچ په 9 دسمبر په درخواست سماعت کوي. رهنما نون لیگ احسن اقبال وایي چې -1 فارمولا د اپوزیشن نه بلکې د تحریک انصاف ایجنډا ده. ملک تبدیلی خورا نغله، البته حکومتي پارټۍ کې اختلافات ضرور راغلي. احسن اقبال دعوه کړې چې د فرینډز آف خان پړوان د پارټۍ سینئر مشران بې وسه دي. حکومت کې د بدترین بادشاهت شکایتونه کوي. معاینه خصوصی برای اطلاعات فردوس عاشقاوان ټویټر بیان کې ویلي دي چې څنګه علاج کول د هر قیدي حق دی، همدغه رنګ د جرم حساب کول د قانون حق دی. د بدقسمتۍ خبره ده چې نن د نون لیگ قیادت د هغه چا خواته ناست دی څوک چې مفرور دي. دغه مفروران پاکستانی قانون او عدالتونو ته مطلوب دي. بلاول بھٹو زرداری د امنسټي سکیم ختمولو مطالبه کړې. ویلي دي چې ټیکس امنسټي سکیمونه د اربپتیانو لپاره وي. د غربت خاتمې لپاره دا ډول منصوبې ختمول پکار دي. بلاول ویلي دي چې سلیکټډ حکومت د ملک بیړه غرقه کړې ده. صوبو ته خپل حقونه نه ورکولی کیږي. بزنس کمیونټي د نیبګردۍ له وجې مشکلاتو سره مخ ده. پیمز هسپتال کې زیر علاج پخوانی صدر آصف علي زرداری معاینې لپاره نوې میډیکل بورډ جوړ کړی شوی. بورډ د ډاکټر مظهر بادشاه په مشرۍ کې د آصف زرداری معاینه کړی او د مزغو MRI ورله کړی. ذرایع وایي چې د زرداری د زړه علاج لپاره انجیوګرافي هم کیدی شي. د هنګو تحصیل ټل نریاب سیمه کې د یو کور چت راپرېوتې. پیښه کې 2 زنانه په حق رسیدلي او 2 ژوبل شوي دي. ژوبل شوي زنانه علاج لپاره هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. پولیس مطابق دغه کور د جمعیت علماء اسلام مقامی رهنما حافظ عالم و. د پنجاب میاوالی علاقه کې کیری ډبان نهر ته پرېوتې حادثه کې 2 کسان اوبو کې لاهو شوي. یو کس ژوندی بچ کړی شوی دی. د ډوب شوي 6 کسانو لټون جارو دی. ویل کېږي چې پیښه د تیز رفتارۍ له کبله مخې ته راغلې. د وزیر اعظم عمران خان نیا پاکستان هاوسنګ سکیم لپاره 19 لکه درخواستونه جمع شوي چې پکې 15,000 نرخصي هم شامل دي. د سکیم ته د پیښور نه 44,000، کراچۍ نه 1,20,000، ملتان نه 22,000 او لاهور نه 22,000 کسانو اپلای کړې ده. جمعیت علماء اسلام جلسې لپاره تیاریانې مکمل کړې شوي دي. تفصیل را سره شریک کړئ. جی بالکل دا وخت زه د پېښور د لزاک روډ چې کوم چوک دی پاکې د جمعیت علماء اسلام چې کومه احتجاجي درنه جلسه ده هغه په باقاعده توګه شروع شوې ده. دې ته د مختلفو
چې کوم ګوندونه دي د هغو اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي د هغو مشران هم را روان دي. د جمعیت علما اسلام فی چې کوم کارکنان دي عهدیداران دغه هم په لوی شمېر کې را روان دي. دا د حکومت خلاف دا احتجاجي جلسه چې ده نو دا شروع شوې ده او د دوی دا وینا ده چې چونکې په کال 2013 کې چې کوم انتخابات شوي دي نو هغه د داندلي په نتیجه کې شوي دي او هغې دا هم وینا ده چې په دغه الیکشن کې چې دی نو په لوی توګه باندې غبن شوی دی او په غیر قانوني توګه باندې دا کوم موجوده حکومت چې راغلی دی نو د دې خلاف دا جمعیت علما اسلام فی چې کوم کارکنان دي مشران دي هغه راوتي دي احتجاجي دھرنې شروع کړي ده جلسې شروع کړي ده. د دوی دا وینا ده چې دا د ازادي مارچ چې کومه تحریک شروع شوی دی دا د هغه یوه کړۍ ده او وخت په وخت به دا قسمه نورې جلسې هم کولی شي. په دې کې د اپوزیشن چې کوم ګوندونو مشران دي هغه هم را روان دي. د جلسې ته به وینا کوي او بیا په خاص توګه د جمعیت اسلام فی چې کوم مشر دی مولانا فضل الرحمن هغه به هم د جلسې ته وینا کوي. نو په لوی شمېر کې د خلکو د راتګ سلسله چې کوم دا هغه شروع شوې ده خو دلته دا یوه خبره هم د یادونې وړ ده چې چونکې دا په دلزاک چوک چې دی مین چې کوم روډ دی نو په هغې باندې د دې جلسې انعقاد شوی دی. د دې له وجې خلکو ته هم ډېر زیاته مشکلات دي او دلته چې کوم زیاتره خلک په دې روډ باندې راځي نو هغه پیدل را روان دي نو د دې له وجې هم خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي. کومه دا جلسه چې منعقد شوې ده نو زه به دا ووایم کتونکو ته چې دا د جمعیت علما اسلام فی چې کوم مشران دي د هغو دا وینا ده چې کوم نن سبا په ملک کې چې کومه ګراني ده بېروزګاري ده او بیا په خاص توګه د خوراک څښاک سیګونو په نرخونو کې چې کوم بېتحاشه اضافه شوې ده نو د دغه خلاف هم دا جلسه د دوی دا وینا ده چې هغه به کوي. نو په دې کې د اپوزیشن چې کوم ګوندونه دي پاک عوامي نیشنل پارټي ده د پاکستان پیپلز پارټي ده پاکستان مسلم لیگ نون دی نور چې قومي وطن پارټي ده او داسې نور چې کومې وړې غټې پارټیانې دي هغه هم د جمعیت علما اسلام فی چې کومه دا جلسه ده نو دې ته د هغې د راتګ هم سلسله شروع ده او د هغې چې کوم قایدین دي هغه به لږه شېبه پس چې دی دې ته وینا کوي. دې ته به مولانا فضل الرحمن نور چې د کوم د جمعیت مشران دي هغه هم ویناګانې کوي او د دوی دا وینا ده چې تر څو پورې موجوده حکومت او په خاص توګه وزیر اعظم عمران خان استعفا نه وي ورکړې نور چې کومه د هغو کابینه ده او مستعفي شوي نه وي نو د دوی دا احتجاجي چې کوم تحریک دی دا به جاري او تر هغه وخته پورې به جاري چې تر څو پورې دا حکومت مستعفي شوي نه وي نوي انتخابات نه وي شوي او داسې انتخابات چې هغه شفاف وي او پاک صفا وي د حق دربار باندې حاضري ورکړې او د ملک ترقۍ او سلامتیا لپاره دعاګانې غوښتې دي. آی ایس پی آر لخوا جاري شوي بیان کې ویلي شوي دي چې آرمي چیف جنرل قمر جاوید باجوا د لاهور په دوره دی. جنرل قمر جاوید باجوا داتا دربار باندې حاضري ورکړې ده. آرمي چیف سره د داتا دربار سجاده نشین هم موجود وو. حاضرۍ په موقع آرمي چیف د ملکی ترقۍ او سلامتیا لپاره دعاګانې غوښتې دي. دورې په موقع به د دربار خواوشا د سکیورټۍ سخت ګامونه پورته کړي شوي وو. آی ایس پی آر زیاته کړې ده چې لاهور دوره کې به هغوی د سکیورټي په حواله مختلف اجلاسونو کې شرکت هم کوي. د هنګو تحصیل ټل نریاب سیمه کې د جمعیت علما اسلام مقامی مشر حافظ عالم کور کې دننه کچن راغورځېدلی چې په نتیجه کې یې 2 زنانه په حق رسېدلي او 2 ژوبل شوي دي کومې چې هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د تحصیل ټل نریاب سیمه کې د جمعیت علما اسلام مقامی مشر حافظ عالم کور کې دننه کچن راغورځېدلو پیښه مخې ته راغلې چې په نتیجه کې یې 2 زنانه په حق رسېدلي او 2 ژوبل شوي دي. د علاقې خلکو خپل مدد په خپله مړي او ژوبل زنانه د ملبې نه راویستلي او هسپتال ته منتقل کړي دي. د ژوبل زنانو علاج د هنګو هسپتال کې روان کولی شي. په خیبر پختونخوا کې صوبایي حکومت د ګرانۍ مخنیوي لپاره د انفارمیشن ټیکنالوژۍ په مدد سره آنلاین خریدارۍ منصوبه جوړه کړې ده چې مقصد یې د صارفینو کورونو ته په سرکاري نرخونو میوه‌جات او سبزیانې رسول دي. د منصوبې لپاره موبایل اپ هم تیار کړی شوی دی. په روانه میاشت کې به د آنلاین سبزۍ لپاره ټینډر هم کولی شي. صوبایي حکومت ویان ویلي دي چې آنلاین سبزۍ په لانچ کېدو نه پس به د خودساخته ګرانۍ مخنیوی ممکن کړي شي او ټولو صارفینو ته به په سرکاري نرخونو میوه‌جات او سبزیانې ترلاسه کېدی شي. ترجمان زیاته کړې ده چې د پرایویټ کمپنو سره دا معاهده هم شوې چې د منډیانو نه به میوې او سبزیانې د صارفینو کورونو ته رسوي. د پېښور مردان او ایبټ نه پس به دا سهولت د صوبې نورو ضلعو ته هم ورکولی شي.
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन अमल जारी दे नादरा मुताबिक 19 लख न सेवा खल्कु तरोसा पूरे दरख्वास्तों वर्कड़ी चिपके 15,000 नरखजियान हम शामिल दी 13 मियाश विफाकी हुकूमत पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम रजिस्ट्रेशन की 15 दिसंबर पूरे तोसी कड़ेवा नादरा मुताबिक तरोसा पूरे 19 लख 13,000 दरख्वास्तों मौसूल शविदी चिपके 10 लख खल्कु ऑनलाइन अप्लाई करेदा दरख्वास्त वर्कउन के 15,000 नरखजियान हम शामिल दी नादरा वाई च हाउसिंग स्कीम द्वेम मरहला के टोलो न सेवा दरख्वास्त इस्लामाबाद न रागली और 2 लाख 65 कसानों द कोर लपारा पद्वेम मरहला के दरख्वास्तों वर्कड़ी दी कराची की 1,20,000 न सेवा मुल्तान के 20,000 न ज़्यादा और लाहौर के तकरीबन 23,000 खल को अप्लाई करेदा बहावलपुर के 50,000 और पेशावर के तकरीबन 15,000 खल को द कोर लपारा दरख्वास्तों जमा करी दी। म्यावाली के कैरी डब्बा द तेज रफ्तार लवजे नहर तगुर्जिदलदा पे खकियो तन द डूबेदो न बच शवे दे रेस्क्यू जराइवाई चे दशपक कसानो तलाश जारी दे कैरी डब्बा के द यो खानदान व कसान स्वारबू द म्यावाली पहला नहर ता द कैरी डबे गुर्जिदो अफसोसनाक पे खरा मखित शवे चे पके प मजमूई तोगा द यो खानदान व कसान नास्तू पे खकियो तन द डूबेदो न बच शवे उशपक कसान नहर के लापता शवे दे रेस्क्यू जराइवाई चे डूबशीवी कसानों के द्रेस जनानात व माशुमान और यो नारीना शामिल ले चे तलाश